که وزن مو زیات وي نو دا فعالیتونه ترسره کړئ. روغتیا او مناسب اندامونه د خدای پیرزوینه ده، خو انسان ته هغه وخت خپل د صحت ارزښت معلومیږي کله چې په روغتون کې په ډول ډول ناروغیو اخته انسانان وګوري او یا هم په خپله ناروغه سي. د ناروغۍ یو لامل خو د خدای له طرفه ازمایښت وي، خو بل لامل یې زموږ په خوړو کې عدم اعتدال دی. په داسې حال کې چې دین مو هم د برابرۍ او اعتدال لپاره امر کوي چې خوراک څښاک کوئ، خو برابر داسې نه چې اسراف وکړئ. خو موږ چې کښېنو نو دومره خورو چې بیا د پاڅېدلو توان نه لرو، نه شرعي اصول مراعات کو او نه طبي او دا زموږ د چاغېدلو او ناروغېدلو ځانګړی لامل دی. ځکه چې زیات خوراک سره یو لوري ته معده خرابېږي او د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم وینا ده چې معده د ناروغیو کور دی. که دا روغه وي نو ټول به جوړ وي او که دا خرابه سي نو ټول بدن خرابېږي. له بلې خوا معده چې څومره بوخته وي هغومره بدن ته زیاته انرژي ورکوي او بدن کې مو اضافه وازګې او غوښې رامنځته کوي چې له امله بدن چاغېږي. چاغ بدن انسان له هر کاره باسي، نه د ښه وي نه د بدې، تر دې چې انسان خپل روزنیز کارونه په اسانۍ سره نسي ترسره کولی او تل له بل څخه مرسته غواړي. داسې انسان بیا د خلکو په سترګو کې هم حیثیت نه لري. نو مخکې له دې چې وزن مو زیات سي راځئ په خپلو خوړو کې حد درجه کمی راولو، ځکه زموږ راتلونکي لپاره به اغېزمن واقع سي چې د بل د احتیاج څخه خلاص او بدن به د هر ډول مریضۍ څخه سالم سي. او که وزن مو زیات سوی وي او ورسره پازاب یاست نو دا څو لارې در سره مرسته کولی سي. سهار وختي له 100 تر 150 دقیقو پورې مسلسل ورزش وکړئ. په خپلو خوړو کې سابه او ګلفي زیات کړئ. د خوړو اندازه تر خپلې وسې پورې راکمه کړئ او له ډېرو غوړو څخه ځان وساتئ. سهار چای پر ځای صرف میوې سره د لیمبو د شربت څخه شروع کړئ او تر غرمې پورې نورو خوړو ته زړه مش کوئ، ځکه میوه غوړ نه لري او په لیمو کې موجود پکتین د وزن کمولو کې مرسته کوي. او که دا ټوله مو د لاسه نه کیږي نو بیا 3 او 4 ګیلاسه کافي اغېزمنه ده. ډېر ژر به وګورئ چې د بدن زیاتې وازګې به مو په ویلې کېدو سي. هیڅ کله پر یوه وخت ډېره ډوډۍ مه خورئ، ځکه دا کار د چاغېدلو سبب کیږي. لږ لږ وخورئ بیا به مو اندام هم برابر پاته سي.